دا میاش دا د شعبان المعظم میاشت ده. موږ تاسو په پښتو کې دې ته د برات میاشت وایي. دا ډېر د برکت نه ډکه میاشت ده، ډېر فضیلت والا میاشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې میاشت کې در حد زیات عبادت کوي، ډېرې روژې به یې نیولې، عبادت به یې زیات کوي. د حضرت عایشه رضی الله عنها څخه روایت دی، دا فرمایي چې نبی علیه الصلاة وسلام به د روژې د میاشتې مکمل میاشت روژه نیول، خو په بله میاشت کې بیا نبی علیه الصلاة وسلام دونې روژې نه لیدلې لکه د دې میاشت نه. د برات د میاشتې روژې نبی علیه الصلاة وسلام ډېر نیولې. د ام سلمې څخه روایت دی، هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاة وسلام د شعبان المعظم د میاشتې روژې مسلسل نیولې. ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی دی، سره د دې چې الله سبحانه وتعالی دته دا زیری ورکړی دی چې ستا ټول ګناهونه معاف دي، ما تقدم من ذنبک، ټول معاف دي. لیکن د هغه باوجود نبی علیه الصلاة وسلام دومره زیار کاش، دومره خواري کاش، دومره عبادت کوي. ما او تا اکثر زندگی زما او سره د خدای جل جلاله د قانون خلاف تېره شوې، په ګناهونو کې مو تېره کړې. نو زموږ سره باید څومره فکر را سره څومره کوشش موږ دا وکړو چې الله راضي کړو، څومره کوشش مو دا وي چې خدای تبارک وتعالی د ځان نه راضي کړو، الله خپل کړو. دا باید زموږ ډېر کوشش. علماء کرام د نبی علیه الصلاة وسلام د دې میاشتې د ډېرو روژو او د ډېر عبادت حکمت دا بیانوي چې په دې پسې د روژې معظمه مبارکه میاشت را روانه ده چې هلته د الله رحمت پر جوش راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تیاری په خاطر باندې د خوشحالۍ په وجه باندې به مخکې لا زیات عبادت ورسره شروع کړي. موږ خو چې روژه را روانې 20 ورځې میاشت در مخه ورته پریشان، استغفر الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یوه میاشت در مخه په عبادت کې اضافه راوسته، زیاتوب به کوي، روژې به زیاتې نیولې د خوشحالۍ په خاطر باندې. او دویم علما لیکي چې په دغه میاشت کې د بنده اعمال الله سبحانه وتعالی پورته کیږي، پورته کوي الله لوري ته. روایت کې راځي د اسامه بن زید رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې خلق د شعبان د میاشتې د فضیلت څخه غافله دي. دا هغه میاشت چې په دې میاشت کې د بندگانو عبادت الله سبحانه وتعالی لره پورته کیږي. لہذا نبی علیه الصلاة وسلام وایي زه خوښوم چې زما اعمال پورته سي، ځکه عبادت به زیات کوي. او دوم دا چې په دې میاشت کې یوه شپه د براعت میاشت دغه شپه را روان ده، شب براعت په دې کې سته، د هغه فضیلت به بیا ووایو. لہذا کوشش دا وکړئ د برات په میاشت کې عبادت ډېر کوئ، تلاوت ډېر کوئ، ذکر اذکار ډېر کوه، روژې نیسه. دا به ستا دپاره د روژې د میاشتې یو تیاری وي، د روژې پر میاشت باندې به یو خوشحالي وي او الله به په دې درسره راضي شي.